د صاد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 38مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد قسم دی له نصیحت نه پر ډک قرآن، بلکې همدغه خلک چې له منلو نه انکار کړی دی یعنی کافران په سخت تکبر او سرکشۍ کې اخته دي. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. له دوی نه مخکې موږ همدغسې څو نسلونه هلاک کړي دي او کله چې د هغو کمبختی راغلی دی نو هغوی چیغې وهلي دي خو هغه د ژغورل کېدو وخت نه و. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته په خپله له همدوی نه یو ویرونکی راغی. منکران وویل چې دی کوډګر دی، ډیر دروغجن دی. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا دوی د ټولو خدایانو پر ځای فقط همدا یو خدای وګرځاو؟ دا خو ډیره د تعجب وړ خبره ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. او د قوم یعنی قریشو سرداران له دې وینا سره ووتل چې زه او د خپلو معبودانو پر عبادت ټینګ اوسئ. دا خبره خو د کوم بل غرض لپاره کیږي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دا خبره مونږ د نږدې زمانې په ملت کې له هیڅ چا نه ده اورېدلې. دا نور هیڅ نه ده مګر یوه له ځانه جوړه شوې خبره. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. زمونږ په منځ کې همدغه ایکي یو سړی پاتې شوی و چې پر دوی باندې د الله وحی نازله کړی شوه. اصلي خبره دا ده چې دوی زما په وحی کې شک کوي او دا ټولې خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما د عذاب خوند نه دی څکلی. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. آیا ستا د بخشش والا او برلاسي پروردگار د رحمت خزانې د دوی په اختیار کې دي؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. آیا دوی د اسمانونو او ځمکې او د هغو په منځ کې شیانو څښتنان دي؟ ښه نو دوی دې د عالم اسباب څوکو ته وخیژي ودې ګوري. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. دا خو له ډلو نه یوه داسې کوچنۍ غوندې ډله ده چې په همدې ځای کې ماتې خوړونکې ده. له دوی نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، د میخونو او لوړو عمارتونو څښتن فرعون، سمودیانو، د لوط قوم او د ایکه خلکو پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړي دي. إن
كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. له هغونه هر یوې پیغمبران دروغجنو ګڼل او زما د عذاب فیصله پرې تطبیق شوه. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. دغه خلک یعنی د مکې مشرکان هم فقط د یوې زلزلې انتظار باسي چې له هغې وروسته کومه بله زلزله نه وي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او دوی وایي چې ای زموږ پروردګاره د حساب له ورځې نه مخکې زموږ برخه موږ ته په بیړه راکړه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ای پیغمبره په هغو خبرو باندې صبر وکړه چې دوی جوړوي. دوی ته زموږ د بنده داود قصه بیان کړه چې د سترو قواو څښتنو په هر معامله کې الله ته رجوع کوونکی و. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. مونږ له هغه سره غرونه تابع کړي و چې سهار او ماښام له هغه سره پاکي بیانوله او الوتونکي به د هغه شاوخوا ته راغونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مونږ د هغه سلطنت محکم کړی و، هغه ته مو حکمت ورکړی و او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ور په برخه کړی و. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. او تا ته د هغو مدیانو څه خبر رسېدلی دی چې پر دیوال راختلي د هغه حجرې ته ننوتلي وو. کله چې هغوی داود ته ورغلل نو داود د هغو په لیدلو وارخطا په وویلا شو. هغوی وویل مه ویرېږه، موږ د دعوا دوه لوري یو چې یوې پر بلې تیری کړی دی. ته زموږ په منځ کې له حق سره سمه فیصله وکړه، بېانصافي مه کوه او موږ ته سمه لاره راوښیه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. دا زما ورور دی، له ده سره 9 نوي میږي دي او له ما سره صرف یوه میږه ده. ده ماته وویل چې دغه یوه میږه هم ماته راوسپاره او ده په خبرو اترو کې مغلوب کړم. د صاد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 38مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود جواب ورکړ دغه سړي له خپلو میږو سره ستا د میږې د یو ځای کولو په غوښتنه په رښتیا سره په تا ظلم وکړ. واقعیت دا دی چې زیاتره شریکان دي ځینې یو پر بل ظلمونه کوي. فقط همغه کسان له دې نه ژغورل شوي دي چې ایمان لري او ښه عملونه کوي او دغسې خلک بیخي لږ دي. د دغه خبرو په ترڅ کې داود پوه شو چې دا خو موږ په اصل کې پر ده ازمایښت کړی دی. نو هغه له خپل پروردګار نه بښنه وغوښتله او په سجده پریوت او رجوع یې وکړه.
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حالا نو موږ د هغه قصور وباخ او په یقیني ډول زموږ په وړاندې د هغه لپاره د نږدې والي مقام او غوره عاقبت دی. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مونږ هغه ته وویل ای داوده مونږ ته په ځمکه کې خلیفه ګرځولی له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حق حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله له لارې نه واړوي. کوم کسان چې د الله له لارې نه بېلارې کیږي په یقیني ډول د هغو لپاره سخته سزا ده چې هغو د حساب ورځ هېره کړه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. مونږ دغه اسمان او ځمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې ده چټي نه ده پیدا کړې. دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافر شوي دي او د دغسې کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ له اور څخه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا مونږ هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي یو شانته کړو؟ آیا مونږ پرهیزګاران د بدکارانو په شان وګرځو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې مونږ تا ته ای پیغمبره نازل کړی تر څو چې دوی د ده پر آیاتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترېنه درس واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. او داود ته مونږ سلیمان غوندې زوی ورکړل ډیر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډیر رجوع کوونکی. د صاد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 38 مبارکه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 11 آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هغه وخت د یادونې وړ دی چې په ماښام مهال کې د هغه مخې ته ګړندي او اصیل آسونه وړاندې کړای شول. نو سلیمان وویل ما د دغو آسونو مینه د خپل پروردګار په یاد غوره کړې ده تر دې پورې چې کله هغه آسونه له سترګو پناه شول نو هغه امر وکړ چې دا بیرته ماته راولئ. بیا یې د هغو په پنډیو او غاړو باندې لاس راښکل شروع کړل. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي
لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. او ګوره چې موږ سلیمان هم په ازموینه کې واچاو، د هغه د کرسۍ د پاسه مو یوه لویه جوسه وغورځوله. بیا هغه د خدای دربار ته رجوع وکړه او ویل چې ای پروردګاره، ما ته بخښنه وکړه او ما ته هغه باچایي راکړه چې له ما نه وروسته د هیڅ چا لپاره وړ نه وي. بېشکه همدا ته اصلي بخشش کوونکی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. حالا نو مونږ هغه ته باد رام کړ چې د هغه په امر به په نرمۍ سره لګېده چیرته چې هغه غوښتل، او شیطانان مو رام کړل د هر ډول ودانیو جوړونکي او له لویو بحرونو څخه د جواهرو د راویستلو لپاره غوټه وهونکي او نور چې په زنځیرونو تړل شوي وو هم رام کړل. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. مونږ هغه ته ویل دا زمونږ درکړه ده، ته واکمنې چاته دی چې خوښه شي ورې کړي او چاته چې وغواړي ورې نه کړي، څه حساب نشته. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. په یقیني ډول د هغه لپاره زمونږ په وړاندې د نږدېوالي مقام او غوره پای دی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. او زمونږ د بنده ایوب یادونه وکړه کله چې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولی یم. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مونږ هغه ته امر وکړ خپلې پښې پر ځمکه ووهه، دا دي یخې اوبه د لمبلو لپاره او د څښلو لپاره. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. مونږ هغه ته د هغه اهل او عیال بیرته بیا ورکړ او د هغو تر څنګ هموغومره نور له خپل لوري د رحمت په ډول او د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. او مونږ هغه ته وویل جارو را واخله او ګزار پرې وکړه او خپل قسم مه ماتوه. مونږ هغه د صبر خاوند وموند، ډېر ښه بنده، د خپل پروردګار خواته ډېر رجوع کوونکی. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. او زمونږ د بندگانو ابراهیم، اسحاق او یعقوب یادونه وکړه، د ډېر عملی قوت درلودونکي او د بصیرت خاوند خلک وو. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. مونږ هغوی د یو خالص صفت پر اساس غوره کړیو او هغه د آخرت یادو. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. په یقیني توګه زمونږ په نزد هغوی په غوره شوو نیکو کسانو کې شمار دي. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. او د اسماعیل، یسع او ذوالکفل یادونه وکړه، دا ټول غوره کسانو څخه وو. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. دا یو یادونه وه، اوس واورئ چې دې پرهیزګارانو لپاره په یقیني ډول ډېر ښه استوګنځای دی.
تل تر تله جنتونه چې دروازې به یې د هغو لپاره پرانیستې وي. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هغوی به پکې تکیه وهونکي ناست وي، د ښو میوو او څښلو وړ شیانو غوښتونکي به وي. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. او له هغو سره به حیادارې همزولې میرمنې وي. هذا ما توعدون ليوم الحساب. دا هغه شیان دي چې له تاسې سره د حساب په ورځ د هغو د درکولو وعده کیږي. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. دا زموږ روزي ده چې هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. دا خدای د پرهیزګارانو عاقبت او د سرغړونکو لپاره ډیر ناکاره استوګنځی دوزخ دی چې په هغه کې به هغوی وسوځي. ډیر بد ټاټوبی دی د هغو لپاره ده. نو هغوی دې خوند وڅکي د جوشېدلو اوبو، وینو، زو او د همدې ډول نورو ترخو. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هغوی به د دوزخ خواته د خپلو پیروانو د راتګ په لیدلو سره په خپلو منځو کې سره ووایي دا یو لښکر ستاسې څنګ کې دوزخ ته ننوتونکی را روان دی. دوی ته هیڅ کوم هرکلی نشته، دوی په اور کې سوځېدونکي دي. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. پیروان به ورته ځواب ورکړي نه بلکې همدا تاسې سوځئ، هیڅ کوم ښه راغلاست ستاسې لپاره نشته، همدا تاسې دغه برخلیک زموږ مخې ته راوستی دی. څومره بد دی دغه هستوګنځی. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. دوی به وایي ای زموږ پروردګاره، چا چې دغه برخلیک ته زموږ د رسولو لارې چارې جوړې کړي هغه ته 2 چنده د دوزخ عذاب ورکړه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. او هغوی به په خپلو کې سره ووایي څه دي چې مونږ هغه کسان چیرته نه وینو چې مونږ هغوی په دنیا کې بد ګڼل. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. مونږ همداسې په ناحقه هغوی مسخره کړي وو او که هغوی چیرته له نظره پناه دي. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بېشکه دا خبره رښتیا ده، په دوزخیانو کې همداسې شخړې کیدونکي دي. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو فقط خبردارونکی یم، هیڅ حقیقي معبود نشته مگر الله چې یو دی پر ټولو غالب، د اسمانونو او ځمکې او د ټولو هغو شیانو څښتن چې د هغو په منځ کې دي، برلاسی او خورا بخونکی. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. دوی ته ووایه دا یو لوی خبر دی چې د هغه په اورېدلو تاسې مخ اړوئ. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
دوی ته ووایه زه له هغه وخت نه هیڅ خبر نه وم چې په پورتنۍ نړۍ کې شخړه کېدله. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ما ته خو د وحی په وسیله دغه خبرې صرف د دې لپاره ښودل کیږي چې زه روښانه څرګند خبردارونکی یم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. کله چې ستا پروردګار پرښتو ته وویل زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بیا کله چې زه هغه په بشپړه توګه جوړ کړم او په هغه کې خپل روح پوکړم نو تاسې د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. له دغه حکم سره سم پرښتې ټولې په سجده پریوتلې پرته له ابلیسه چې خپلې لویۍ ته غاوره شو او هغه له کافرانو څخه شو. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. الله فرمایل ای ابلیسه ته څه شي هغه چاته له سجدې کولو نه منع کړې چې ما هغه په خپلو دواړو لاسونو یعنی علم او قدرت سره جوړ کړی دی؟ آیا ته تکبر کوې که د لوړې درجې له خاوندانو څخه یې؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. شیطان جواب ورکړ زه له هغه نه غوره یم تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خټې نه. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الله فرمایل خنو له دې ځای وځه ته رټل شوی او پر تا باندې د جزا تر ورځې پورې زما لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ابلیس وویل چې ای زما پروردګاره چې دا خبره ده نو بیا ما ته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې دوی دوهم ځل راژوندي کړای شي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل خدا تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ما ته معلومه ده. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ابلیس وویل ستا پر عزت قسم زه به دوی ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی غوره کړي دي. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الله فرمایل نو حق دا دی او زه هم دا حق وایم چې زه به دوزخ له تا او د هغو ټولو کسانو څخه ډک کړم چې له دغو انسانانو نه ستا پیروي وکړي. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه په دغه تبلیغ باندې له تاسې نه څه اجوره نه غواړم او نه زه د ساختګي چارو جوړونکو خلکو له جملې څخه یم. دا خو یو نصیحت دی د ټولو نړیوالو لپاره. ولتعلمن نبأه بعد حين. او لږ وخت به تیر شي چې تاسې ته د ده حال په خپله معلوم شي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.